ستړي مه ملګرو، په دې ویډیو کې به موږ د یو هالیوډ فلم کیسه کوو چېرته چې په 1973 د سوویت یونین یو جیل ښودلی شوي. په دې کې یو قیدي چې نوم یې بومي وي، هغه ته دننه 2 کاله مخکې جیل شوي او د دوی یو کپټن ویکیلیسکي وي چې هغه د خپلې مدې دپاره قیدیان وهي او مزد یې اخلي. ډېر زر قیدي بومي ته د یو ورکشاپ پته ولګېده چېرته چې دوی د خپلې خوښې کار کولی شي او څوک چې دلته 2 ورځې کار کوي د هغه د قید نه به 3 ورځې کمیږي. د سزا کمېدو سره د دې ځای بله فایده دا وه چې دې سره د کال کې د مصروفیت ته وجې وخت هم زر تېرېږي. د سرورځو کار نه پس د جیل وارډن بومي راوغوښتو او د ده سزا یې کمه کړه او ده ته یې وویل چې ته کار نور هم تیز کړه، ستا سزا به نور هم کمه شي. د جیل وارډن غوښتل چې دوی زر تر زره کار وکړي او ده ته یې دا هم وویل چې ته د خپلې خوښې ټیم خوښ کړه او که تا ډېر کار وکړو نو ستا سزا به په یو کال کې دننه ختمه شي. او بومي ته دا هم وویل چې ته د خپلې خوښې ټیم جوړولی شې. خو کله چې بومي د یو قیدي هیچرډ نامه واخیسته نو وارډن ورته ډایرکټ انکار وکړو ځکه چې دا قیدي ډېر خطرناک و او د دې نه مخکې هم ده یو 2 کسان ډېر په بې رحمۍ سره مړه کړي وو. خو بومي ورته وویل چې هیچرډ ډېر زیات محنتي دی او د هغه د وجې به کار زر وشي. نو وارډن په دې باندې رضا شو او دې نه پس بومي په هیچرډ، نډل ماسټر او د کریسي نومي قیدي سره خپل ټیم جوړ کړ. د بومي قیدي نور د ټیم ملګري د هیچرډ نه یریدل، خو بومي ورته وویل چې د سره بغیر د خبرو خپل کار کوي او اصل کې هیچرډ او بومي ډېر ښه ملګري وو او څه ټیم مخکې هیچرډ بومي د مرګ نه هم بچ کړی وو. د دې نه پس د جیل یو ګارډ راغی او ټولو قیدیانو له چاکلیټونه ورکړل ځکه چې د ده زوی شوی وو. د دې نه پس د جیل وارډن دې ګارډ ته وویل چې د دې قیدیانو نه لږ لرې اوسه ځکه چې که ته دوی سره نرم اوسې نو دوی به تا ته نقصان ورسوي. د دې نه پس د بومي د ټیم په مشکلاتو کې شروعات شوي ځکه چې هیچرډ نومې کوم چې ډېر خطرناک قیدي و هغه د ماشین چلولو نه انکار وکړو. په دې باندې یو ګارډ بوما ته اشاره وکړه چې هیچرډ نه تپوس وکړي. بوما ورغی هیچرډ ته او هغه ته تپوس وکړو چې ماشین ولې نه چلي. په هغې باندې ورته هیچرډ وویل چې په ماشین کې یو کمتر نښتې ده، د هغې وجې موږ دا نشو چلولی. له دې نه پس دوی د ماشین کولولو کوشش وکړو خو د اوزار د نشتې په وجې دوی ماشین نشو کولولی. په دې دوران د جیل وارډن هم راغی او هغه وکتل چې په ماشین کې څه مسله ده. د دې نه باوجود چې په ماشین کې کمتر نښتې وه هغه وویل چې ماشین شروع کړي. په دې دوران وارډن خواته یو ګارډ ته وویل چې ورشه او ماشین شروع کړه. چې هغه ماشین سټارټ کېدو له ورغې د شا نه پې هیچرډ حمله وکړه او په زنځیر یې وتړو او ویې ویل چې څو پورې دا کمتره د ماشین نه وي وتې نو څوک به دا ماشین نه چلوي. په دې دوران نډل نومې قیدي هم په دې ګارډ باندې حمله وکړه او هغه یې بېهوشه کړو او کریسي ته وویل چې دروازه بنده کړه. په دې باندې بوما ډېر زیات پریشانه شو او هغه ته ولګېده چې هر څه د لاس نه وځي. اوس ګارډ او وارډن د دوی په قبضې کې وو او د دې نه پس دوی د مخکې له حملې دپاره سوچ شروع کړو. په دې باندې بومي وویل چې زه پولیس ته کال کوم او هر څه به ورته رښتیا ووایم. په هغې باندې هیچرډ د کي ورکړه خو هغه داسې وکړه نو هیچرډ په وارډن مړ کړي. په دې باندې وارډن ډېر په غوسې سره وویل چې تاسو کې به یو هم نه بچ کېږي. په دې باندې بوما وویل چې موږ دوی پرېښودل پکار دي او خپل کار واپس شروع کول پکار دي. کریسي نومې قیدي د بوما سره په اتفاق باندې خو نډل ته پته وه که موږ دا پرېښودو نو په موږ کې به یو هم بیا بچ پاتې نه شي. د دې نه پس بومي د هیچرډ نه د ګارډ د ازادېدو کوشش وکړو خو هیچرډ ورته وویل چې څو پورې کمتره نه وي ازاده شوې نو زه دا ګارډ نه پرېږدم او ماشین به نه روانېږي. د دې نه پس بومي د ماشین کولاوېدو کوشش وکړو خو په هغې کې هغه دوباره ناکامه شو. په دې باندې هیچرډ وویل که کمترې ته څه وشو نو زه به وارډن او ګارډ دواړه مړ کړم. په دې باندې وارډن په خندا شو او ده ته وویل چې ته به یو مرغۍ دپاره داسې ولې کوې او د دې نه پس چې د ده د مړ شوي ورور پسې خندا وکړه. په دې باندې هیچرډ ډېر غوسه شو او په ده د مړ کېدو کوشش یې وکړو خو نورو قیدیانو دا ونیوه او دوی هیچرډ له تسلي ورکړه. اوس بوما ته پته وه چې ډېر زر به د جیل نور ګارډز هم دلته راورسي او د هغې نه مخکې وارډن او ګارډ دوی له پرېښودل پکار دي چې دوی هم جیل ته صحیح سلامت واپس لاړ شي. په دې دوران د جیل نور ګارډز هم دلته راورسېدل او دروازه وهل یې شروع کړه. په دې باندې ورته د جیل وارډن په تیزه ټوله قصه وکړه او د هر څه نه خبر کړه. دې باندې څه ګارډز د دروازې کولاوېدو کوشش شروع کړو او یو ګارډ په ګاډي کې کېناستو او د نورو ګارډز د راوستو دپاره یې ګاډي سټارټ کړو. په دې باندې د ماسټر نورو قیدیانو ته وویل چې زه به بهر ورشم او دوی سره به خبرې وکړم. ماسټر راووتو او لاس یې چوت کړه او دوی سره یې د خبرو کولو کوشش وکړو خو یو ګارډ په ده باندې تمانچه کېښوده او بغیر د څه خبرو یې دا ویشتو چې هغې سره د ماسټر قیدي مړ شو. د ماسټر نورو قیدیانو ملګرو ته دا پته ولګېده هغوی ډېر خفه شو او بومي د غوسې نه کنټرول یونټ هم مات کړو چې د هغې سره دا ګیټ واپس بند شو. په دې دوران د جیل مشر وارډن، امبولانس او نور ګارډز هم راورسېدل او د جیل مشر وارډن وویل چې دا قیدیانو سره خبره کول غواړي او دا معامله ختمول غواړي.
د دې نه پس د جیل مشر وارډن پولیسو ته وویل چې تاسو لرې لاړ شئ او چې دا قیدیان د یارې نه څه غلط قدم وانخلي، خو پولیس د دغه ځای نه تلو ته تیار نه و او دننه قیدیان ډېره پریشانه وو. دا سوچ یې کوو چې مخکې به موږ څه کوو. د دې نه پس به ومې قیدي د وارډن له اوبه ورکړې او دوی ته وویل چې موږ له بهر خپل ځان د پولیس په حواله کول پکار دي او د دې ځای نه وتل پکار دي. خو نورو قیدیانو ورته وویل چې زموږ به هم دغه حال وي کوم چې د ماسټر و. په دې باندې هیچرډ نومي قیدي هم دمکي ورکړه که چا دروازه کولاو کړه نو دا به کپتن او ګارډ دواړه مړه کړي. په دې باندې نورو قیدیان ته هم پته ولګېده که موږ د دې مسلې نه وتل پکار دي، موږ به دا کمتره ماشین نه روباسل پکار دي چې هیچرډ د وارډن او د ګارډ پرېږدي. په دې دوران د پولیسانو مشر وارډن له هم 1 غنټه ټیم ورکړو چې په 1 غنټه کې دا مسله ختمه کړي، ګینې بیا به موږ په زور باندې دننه ورځو او دا قیدیان به مړه کوو. د دې نه پس د جیل مشر وارډن د دننه قیدیانو سره په ټلیفون باندې خبره وکړه او دوی ته وویل چې تاسو وارډن او د ګارډ پرېږدئ او په دې کې ستاسو فایده ده. او د وارډن د قیدیان سره دا وعده وکړه چې تاسو کپټن او ګارډ پرېږدئ او موږ به دا یو غلطي ومنو او دا خبره به هېره کړو. د دې نه پس به ومې د ماشین کولاوېدو بیا کوشش وکړو. د دې نه پس به ومانو مې قیدي د وارډن نه چابي واخیسته او د هیچرډ زنځیرونه یې کولاو کړل چې دا ماشین کولاو کړو او دا کمتره د ماشین نه آزاده کړو او بیا به ځان بهر پولیس ته حواله کړو. په دې باندې نیډل د بومي سره جګړه شروع کړه. نیډل نومې قیدي په یو اوزار باندې د بوم سر وهلو والو چې د سانه په هیچرډ راغی او دا یې لري یو دیوال ته ویشتو. د دې نه پس بیا په ماشین کولاوېدو شروع کړه چې هیچرډ د یو ډیر زور نه پس د دې د پاسه سر کولاو کړو. خو دوی دننه وکتل چې اوس د دې نه یو بل سر هم لرکول پکار دي او په دې ټایم کې دوی وکتل کمتره لا اوس هم ژوندی وه. په دې باندې بومه د هیچرډ نه تپوس وکړو چې د یو کمترې بچ کېدو لپاره هغه دومره زور ولې لګولې. په دې باندې ورته هیچرډ جواب ورکړي چې هغه روزانه د یاري خوبونه ویني چېرته چې هغه په یو قبر کې بند وي او هغه ډېرې چغې او سورې وهي خو د هغه مدد له څوک رانشي او اخره کې سابندۍ د وجې هغه هلته مړ شي. اوس په دې کمتره کې هغه ته خپل ځان ښکاري او هیچرډ ته اوس دا لګي که چېرته دا کمتره بچ وه نو هغه به هم بچ شي او د هغه د یارې دا خوبونه به هم ختم شي. د دې نه پس به ومې نومې قیدي د ګارډ ته د مدد وویل خو هغه ورته انکار وکړ. ورته وویل چې اول تاسو دا وارډن پرېږدئ چې هغه بهر لاړ شي او پولیس ته ټول هر څه رښتیا ووایي. په دې باندې نیډل رضا نه و او هغه انکار وکړو او د دې نه پس یو قیدي په دې وارډن باندې د لرګي ګزار وکړو او به ومه د ګارډ ته وویل که موږ کپټن پرېښودو نو بهر پولیس به زموږ سره تا هم مړ ځکه چې د یو ګارډ د وجې به هغه په موږ 4 قیدیانو ګولۍ چلول نه بندوي. او به ومه ګارډ له دا دمکي وکړه خو هغه مدد ونه کړه نو هغه هم په زنځیرونو وتړي. د دې نه پس هغه مدد لا رضا شو او په دې ټایم بهر وارډن او پولیس ته سوچ کوو چې دا مسله به څنګه حل شي. بهر مشر وارډن ته اوس هم یقین و چې دننه وارډن او ګارډ اوس هم ژوندي دي. د دې نه پس کریسي او به ومې یو بلې کمرې ته لاړه چېرته چې کریسي به ومه ته وویل چې هیچرډ د مخکې نه داسې غلط سړی نه و خو یو شپه د ده ټوله زندګي بدله کړه. کریسي به ومه ته وویل په کومه شپه چې هیچرډ ترور واده په هغه شپه د ډېر زیات شراب وڅښه. د ډېرو شرابو په نشه کې چې د ترور منع وکړه نو د نشې د وجې خپل لور مړ کړو. د دې نه پس چې هیچرډ پلار دا د شرابو نه منع کړو نو ډېر نشې نه هغه هم مړ کړو. کله چې د ده نه شرابو نشه وشوه نو دا ډېر خفه شو، ډېر افسوس یې وکړو، ځان یې د پولیسو حواله کړو. د دې نه پس ټول قیدیان په ماشین کولاوېدو کې لګیا شو. د دې نه پس مشر وارډن به ومه ته د خبرو کولو لپاره دروازې پورې د راتګ وویل ځکه چې د ده 1 غنټې مهلت ټایم ختم شوی و. په دې باندې ورته به ومه جواب ورکړو چې د کمترې ازادېدو لپاره موږ ته 1 غنټه نوره پکار ده. د دې نه پس مشر وارډن دننه وارډن سره خبرې وکړې چې په دې باندې ورته دننه وارډن وویل چې دلته خو یو کمتره شتې نه او دا قیدیان د دې ځای نه د تښتېدو لپاره صرف یو بهانه ګوري. په دې باندې مشر وارډن به ومه نورو قیدیانو ته وویل چې تاسو سره 1 غنټې نور ټایم دی. په دې باندې کپټن به ومه ته وویل چې ولې د خپلې زندګۍ سره لوبې کوي او تا ته خو ما ویلي چې له دې کار ختمېدو نه پس به 1 کال کې دننه ته خلاص شي. په دې باندې نور قیدیان ډېره غوسه شي او به ومه ته وویل چې تا د خپل فایدې دپاره موږ استعمال کړي وو. په دې باندې کپټن په خندا شي. په دې باندې به ومه ورشي او کپټن له په خولې باندې یو سوک ورکړي او د دې نه پس به ومه د زنځیرونو د خلاصېدو کوشش وکړي چې دا موږ پرېږدو او بهر یې لیږو. خو نیډل د ده سره اتفاق نه کوي او د ده لاره ونیوي. په دې باندې دوی خبره وکړي او د کریسي هم رضا شي. په دې باندې به ومه کپټن روان کړي او دروازه کولاو کړي چې څنګه به ومه د کپټن بهر روباسي. بهر په یو پولیس ډایرکټ ډزې شروع کړي. په دې باندې به ومه د کپټن واپس دننه راغږي او په دې باندې معامله واپس خراب شي. په دې باندې د مشر وارډن ډېر غوسه شي او د پولیس ته مشر ووهي. په دې باندې ورته پولیس ته مشر ووایي چې په تا باندې څه چل وشو، د دوی ټایم خو ختم شوی دی، اوس موږ ته پکار دي چې دننه ورشو او وارډن او ګارډ راوباسو. په دې ټایم باندې نور ګارډز هم راورسېدل او په دې ټایم کې دوی په ماشین کې په یو سوري کولو کې هم کامیاب شو. د سوري نه پس به ومه دلته لاس وردن نه کړو او د کمترې راوباسلو کوشش یې وکړو خو هغه پکې ناکامه شو. د دې نه پس د بل قیدي په ګرنډ باندې د ماشین کټ کولو کوشش وکړو خو دې هم هیڅ فایده ونه کړه.
د دې نه پس د قیدیانو په دې ماشین کې بل سوري کولو فیصله وکړه، خو دوی سره ضروري اوزار نه و. په دې باندې دوی د کپټن نه د اوزارو د کمرې چابي واغوسته او په دې دوران بهر پولیسو په دننه قیدیانو باندې د حملې کولو تیاری شروع کړه. په دې دوران دننه قیدیانو د اوزار د مدد سره ماشین د اوسپنې کټ کولو کوشش وکړو، خو دوی لا چل نه ورتلو. په دې دوران کپټن د دوی مدد لپاره مخکې راغلی. په کمره کې دننه وارډن د قیدیانو سره د ماشین د اوسپنې کټ کولو کې لګیا او بهر پولیسو د دروازې د کولاوېدو لپاره دروازې سره ګرنیټ ولګاوه. دوی دلته دننه د ماشین کولاو کړو، خو دا کمتره په زورونو هم د دغه ځای نه پاڅېده. د دې نه پس وارډن قیدیانو باندې تمانچه راویسته. په دې باندې هیچرډ د کپټن د مرۍ نه ونیو، هغه یې د بې رحمۍ سره مړ کړو. په دې باندې دا نور ګارډز هم ډېر پریشانه شو. د دې نه پس هیچرډ ورغی، کمتره یې ازاده کړه او هغې له اوبه ورکړې. په دې دوران په دروازې باندې یو تیزه دماکه وشوه چې هغې سره ډېر پولیس دننه راغله او په دوی باندې تمانچه ونیوله. نور قیدیان په ځمکه سملاسته خو هیچرډ هغه شان ولاړو. د پولیسو مشر د بل پولیس ته اشاره وکړه چې په ده باندې ډزې وکړه. په هغې باندې هیچرډ په هغه باندې مړ شو، خو نور قیدیان په ځمکه سملاستو د وجې بچ شو او دوی د دې نه پس د کمترې د ازادېدو خوشحالي منع وکړه. د دې نه پس د پولیسو مشر د نورو قیدیانو د مړه کېدو کوشش وکړو، خو د شاته ګارډ د باندې تمانچه کېښوده او دروغ یې ورته وویل چې هیچرډ دوی ټول ګیر کړي وو، د هغه د یاري دوی څه نشو کولی. په دې باندې هیچرډ د بوم او د دوی د ټیم لپاره هیرو شو او دوی بغیر د سزا نه جیل ته واپس لاړه او د کمترې ازادېدو سره د هیچرډ د زندګۍ مقصد هم پوره شو او د دې سره دا فلم ختم شي. که تاسو فلم دا کیسه خوښه شوې وي نو دا چینل سبسکرایب کړئ.